ای انسانه، ای اندېښنو ځپلې او له ژوند نه تر خولې راغلې انسانه، باور وکړه چې مرسته او کومک بیخي نږدې دی او تر سختیو او ربړو وروسته اسانتیا شته. له تا څخه د الله تعالی مینه راتاو شوې ده او ته پکې سم پټ یې. راتلونکی دې روښانه دی او الله تعالی ژمنه ترسره کیدونکې ده. ای انسانه، اوس د دې وخت رسېدلی چې شک ته په یقین سره ماته ورکړي او پر خپل ضمیر د حق څادر وغوړوي، ځکه تیاره مخ په ختمېدو او سبا صادق راختونکی دی او د اندېښنو تورې ورېځې مخ په ټولېدو دي او د الله تعالی رحمت را روان دی. ای هغه انسانه چې زړه د اندېښنو په مخه کړی ده، ګورې نه چې ورو ورو غیبي مرسته د لمن رانیسي. بس دی، خپلې اوښلنې سترګې پاکې کړه او زړه دې ډاډه کړه، ځکه الهي عافیت درنه راتاو دی چې په هغې سره به دې تنده ماته شي. ډاډمن به شې ځکه ستا معامله له داسې رحمان او رحیم ذات سره ده چې پر خپل مخلوق ډېر لوران دی. ډاډه اوسه، ستا پایلې ښې او ګټورې دي. تر دغه بېوزلیتوب وروسته بډایتوب او تر بېلتانه وروسته وصال او تر بېخوبۍ وروسته دروند خوب دی. زه هغو ټولو انسانانو ته دا زیری ورکوم چې نیستۍ او ناروغۍ په مخه کړي دي. مه ورخطا کیږئ، ډېر ژر به مو ګېډې له روزۍ ډکې شي، سختۍ او ربړې به مو له منځه ولاړې شي او ناروغي به مو په روغتیا بدله شي. پر انسان د الله تعالی دا حق دی چې پر هغه ښه ګمان ولري او د هغه لور ته انتظار وکړي، ځکه هر کار د هغه یو کن لفظ اړ دی. حسک او بریمن اوسئ.